जी بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه حاضر یم د یو بل نوي کلاس سره، او په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره راوړي دي د انګلیش شارټ سنټنسز، یعنې د انګلیش وړې وړې جملې چې تاسو لږې لږې خبرې کوئ، یعنې یوه دوه خبرې کوئ، هغه په انګلیش کې کول زده کړئ. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول درود پاک ووایئ، او د درود پاک نه وروستو بیا د کلاس شروعات وکئ. خو هسې نه چې درود پاک ووایئ او بس وایئ چې ما درود پاک ویلی دی، که د خیر ما ته به کلاس یادیږي. نه، هېڅکله هم نه. ستاسو به د توجه ډیر ضرورت وي، تاسو به خپله ښه پوره خواري کوئ، خپل محنت به کوئ، نو هله به تاسو ته انګلیش یادیږي. ګورئ، زه به تاسو ته په پښتو کې یوه خبره وکړم که نه، دا د کلاس د شروعات خبره ده چې بحث مه کوه. مونږ وایو که نه چې بحث مه کوه، نو د دې انګلیش تاسو څنګه ویلی شئ چې بحث مه کوه؟ ډونټ آرګیو. ډونټ آرګیو. آرګیو وایي بحث ته. ډونټ آرګیو مطلب شو بحث مه کوه. داسې به بله زه یوه خبره په پښتو کې وکړم، بهادر جوړ شه. مونږ وایو که نه چې بهادر جوړ شه، مړه د تکړه سړی د ځان نه بهادر جوړ کا. نو که تاسو چاته داسې وایئ چې بهادر جوړ شه، بی بریف. ډیر آسان انګلیشي دی. بی بریف. بهادر جوړ شه، یعنی بوزدله مه جوړیږه، بهادر جوړ شه. بی بریف. بهادر جوړ شه. بریف وایي بهادر ته، یعنی تکړه ته. بله یوه خبره درته کومه په پښتو کې، جلبازي مه کوه، یعنی تادي مه کوه، توندي مه کوه. داسې تاسو په انګلیش کې څنګه ویلی شئ چې جلبازي مه کوه یا تادي مه کوه؟ موږ به په ساده پښتو کې ووایو چې تادي مه کوه. ډونټ بی هیسټي. ډونټ بی هیسټي. جلبازي یعنی تادي مه کوه. ښه، نیم ماله راکړه، یعنی تا سره دا کوم څیز چې درڅه دی د دې نه نیم ماله راکړه. که تاسو داسې وایئ چې نیم ماله راکړه. ګیو می هاف. هاف وایي نیم ته. نیم ماله راکړه. ګیو می هاف. د ګیو مطلب دی راکړه، او می زه، هاف نیم. نیم ماله راکړه. ګیو می هاف. نیم ماله راکړه. زه به کلاس به په مخ کې باندې بوزو، ستاسو به د توجه ضرورت وي. ګورئ، زه یوه خبره بله کومه، زما نه وروستو وایه، یعنی زه چې کله وایم بیا ته وروستو لوله. ریډ آفټر می. زه چې کله وروستو وایم که نه، تاسو زما نه وروستو لولئ، نو ستاسو به په ټکي باندې ژبه ډیره ښه چلیږي. ریډ آفټر می، زما نه وروستو لوله. ښه، ګورئ، د خپل ځان نه تپوس وکړه، یعنی د دې څیز ما ته مړه هېڅ پته نشته، بس د خپل ځان نه تپوس وکړه. آسک یور سیلف. ډیر آسان دی. آسک وایي تپوس ته، او یور سیلف یعنی په خپله، د خپل ځان نه، د خپل ځان نه تپوس وکړه. آسک یور سیلف. د خپل ځان نه تپوس وکړه. هغه خوشحاله کړه، یعنی حسن خفه شوی دی او هغه خوشحاله کړه. نو که تاسو داسې وایئ که نه چې هغه خوشحاله کړه، په انګلیش کې څنګه ویلی شئ؟ میک هیم هیپي. میک هیم هیپي. هغه خوشحاله کړه. دا وچولو ته پرېږده، یعنی دا کپړې اوس ما په دې تانګ باندې واچولې، دا وچولو ته پرېږده. زر یې مه رخله، وچولو ته یې پرېږده. لیټ اټ ډرای. لیټ اټ ډرای. دا وچولو ته پرېږده، یعنی دا پرېږده چې وچې شي، دا کپړې مه راخله. لیټ اټ ډرای. که تاسو چاته وایئ چې پرېږده وچولو ته، دا پرېږده، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ لیټ اټ ډرای. دا وچولو ته پرېږده. ما ته موقع میلاو نشوه. زه ستاسو ځای ته درتلم یار، خو ما ته موقع میلاو نشوه. داسې مونږ وایو که نه چې ما ته موقع میلاو نشوه.
I did not get the chance. I did not get the chance. ما ته موقع ملاو نشوه. هغه ډېرې خبرې کوي. مړه پرېږده هغه سره زما نه لګي، هغه ډېرې زیاتې خبرې کوي. داسې هم مونږ وایو که نه. He talks too much. He talks too much. هغه ډېرې خبرې کوي. نږدې اوسه، یعنی مونږ وایو که نه چې ما سره نږدې اوسه. Stay close. Stay close. یعنی ما سره نږدې اوسه، زما نه لرې مه ځه، زما نه اخوا دېخوا مه ځه. Stay close. ښه څه وخوره. که تاسو ملګري ته داسې وایئ که نه، په بازار کې در سره ملاو شي او تاسو هغه ته وایئ چې یار څه وخوره، نو څنګه ورته ویلی شئ؟ د خوراک دپاره راځي eat، او د څه دپاره راځي something، یعنې څه ناڅه وخوره. eat something، څه وخوره. که ملګري ته ست کوئ که نه، موږ پښتانه عموما ستونه ډېر زیات کوو، نو که تاسو ملګري ته ست کوئ داسې ورته ویلی شئ eat something، څه وخوره، یعنې څه ناڅه وخوره. دا بدل کړه. replace it. replace it. دا بدل کړه. ښه ګورئ په مزه مزه خوره، یعنې ډوډۍ په مزه مزه خوره. eat slowly. eat slowly. په مزه مزه خوره، یعنې په قلاره قلاره خوره. پس پس بند کړه. مونږ وایو که چې دا پس پسې بند کړه، مړه دا پس پس بند کړئ. stop humming. stop humming. humming وایي پس پسي ته. دا پټې پټې خبرې چې د ځان سره کوي، دوه کسه کیني او پټې پټې خبرې کوي که نه، دا پس پس کوي، دغې ته وایي humming. stop humming یعنې پس پس بند کړه. بیا سوچ وکړه. think again. think again. بیا سوچ وکړه. په دې خبره باندې بیا سوچ وکړه. think again. بیا سوچ وکړه. خپل ځان بچ کړه. ما پرېږده مړه خپل ځان بچ کړه. داسې خبره خو موږ په پښتو کې کوو که نه، چې خپل ځان بچ کړه. save yourself. save yourself. خپل ځان بچ کړه. اوس شروع کړه، یعنې تا تر اوسه پورې انګلیش شروع کړی نه دی، نه دی د زده کولو کوشش کړی دی، اوس شروع کړه. یا دا کار دی تا لا شروع کړی نه دی، شا به اوس شروع کړه. start now. اوس شروع کړه. start شروع او now اوس. نو start now مطلب شو اوس شروع کړه. ما ډیر خوب وکړو، یعنی د خپل حد نه مې هم زیات خوب وکړو. که تاسو داسې وایئ چې ما ډیر خوب وکړو. I overslept. I overslept. ما ډیر خوب وکړو. هغه ونیسه. catch him. د نیولو دپاره راځي catch. catch him. هغه ونیسه. ما ته یوه خبره وکړه. داسې هم مونږ وایو که نه چې ما ته مړه یوه خبره وکړه. tell me one thing. ما ته یوه خبره وکړه. tell me one thing. ما ته یوه خبره وکړه. خوب هر څوک ویني. چې ړانده به خوب ویني او که نه. نور چې دا کوم بینا دي دا خو هر څوک خوب ویني که نه. نو د دې دپاره انګلیش دی everyone dreams. everyone dreams. خوب هر څوک ویني. په ویښه خوب مه وینئ ښه. لیکل شروع کړه. start writing. start writing. لیکل شروع کړه. لیکل هم کوئ، په دې سره به ستاسو رایټینګ یعنی لیکل ښایسته شي، ښکلي به شي، او د ښکلي لیکلو ډېر ښه اثرات وي. هغه منع کړه. هغه ډېر غلط کار کوي یار، دا رور دې منع کړه. he refused. he refused. هغه منع کړه. refused وایي منع کولو ته. he refused. هغه منع کړه. چا وخندل. who laughed. who laughed. چا وخندل، یعنی په تاسو کې چا وخندل. who laughed.
چا وخندل یار چا نه دی خندلی که تاسو داسې جواب ورکوئ که نه چې چا نه دی خندلی nobody laughed nobody laughed چا نه دی خندلی خندل بند کړه stop laughing stop laughing خندل بند کړه خاندمه یعنی خندا ښه څیز نه دی خندل بند کړه خندا د مخ نور ورکوي په یو ځای کې به هم ډیر خاندئ نه هم په دې ځای باندې د دې نن کلاس اختتام کومه دا نن کلاس پای ته رسي زه امید کوم چې په دې نن کلاس سره به ستاسو د انګلیش ډیر ښه پریکټس شوی وي دا کلاس تاسو بیا هم را د سره کولی شئ تاسو یې بیا هم کتلی شئ بیا یې هم کتلی شئ او زما له تاسو نه دا پوره توقع ده چې تاسو به دا کلاس یادوئ د دې یو ټکی به هم داسې نه ضایع کوئ چې هغه تاسو ته یاد نشي دا بیا بیا وګورئ د دې د یادولو ښه پوره کوشش وکئ زما د دې خوارۍ نه زما د دې محنت نه ګورئ پوره فایده واخلئ د دې نه فایده واخلئ دا فایده مه ضایع کوئ دا مقام مه ضایع کوئ که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد آباد او بریالي ساته د لوی الله په امان